مثبت ژوند. سلام مثبت ژوند خپرونې ته ښه راغلاست. د بریالیو کسانو د بریالیتوب اووه رازونه. ډېری خلک په دې باور دي چې د بریا ته د رسیدو څخه وړاندې ځانګړو شرایطو ته اړتیا ده. خو که چیرې موږ د بریالیو خلکو ژوند ته ځیر شو، هغوی نه ډېرې پیسې درلودلې او نه په خپل ژوند کې د ځانګړو خصوصیاتو څخه برخمن ول. هغوی یوازې د بریالیتوب په راز و رمز ځانونه پوهه کړل او په خپل ژوند کې ترې ګټه پورته کړه. خو که چیرې تاسې هم په دغه رازونو باندې ځانونه پوهه کول غواړئ او ځان د بریا راز ته رسول غواړئ، نو کوښښ وکړئ چې دغه رازونه سره واورئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې په تدریج سره پکې بدلون راوړئ. زموږ سره اوسئ او ځان په دغه رازونو باندې پوهه کړئ. بریالي خلک پیسې د موخې په توګه نه ټاکي. که فکر کوئ چې د بریالیو خلکو هدف د پیسو لاسته راوړل دي، په بشپړ ډول تېروتنه کوئ. که چیرې تاسې په خپل ژوند کې د پیسو لاسته راوړلو لپاره کار کوئ، هیڅکله به هم اصلي موخې ته ونه رسیږئ. هڅه وکړئ د ژوند اصلي موخې ترڅنګ پیسې د فرعي او مرستندویه توکي په څیر په پام او نظر کې ونیسئ. بریالي خلک مخ پر وړاندې بازار ترڅنګ یوه نظریه وړاندې کوي او وروسته ورباندې پانګونه کوي. هغه ډاکټر چې په پوره توجه سره د مریض تداوي کوي، هغه وکیل چې په پوره هڅې سره خواري کوي چې تر څو دعوا وګټي، او هغه ژورنالیست چې په پوره خوارۍ سره کوښښ کوي چې نوی فکر په ټولنه کې عام کړي، دا ټول یوازې د یوې موخې په اړه فکر کوي. بریالیتوب. بریالي خلک تر ډیره مادیات په نظر کې نه نیسي، یوازې د یوې لویې موخې یا بریالیتوب په اړه فکر کوي. بریالي خلک د ماتې او ناکامۍ څخه ډار او ویره نه لري. د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې دوه مسیرونه شتون لري چې یو یې د خطر څخه ډک وي. که چیرته تاسې په دغه مسیرونو کې یو د خطر څخه چې ډک دی ټاکلی وي، فرض کړئ یوه نوې تګلاره چې د نورو له نظره ډیر د خطر څخه ډک دی، چې تر ډیره دغه لاره د ټولنپوهانو له نظره احمقانه کړنه ده. که چیرته تاسې په دې باوري اوسئ چې هدف ته رسیږئ، هیڅکله مه ویریږئ. هغه ډله خلک چې د خپل هدف لپاره کار کوي یوازې ګوتو په شمار دي. که چیرته تاسې ته یو څوک ووایي د بریالیتوب لپاره څومره وخت او مطالعې ته اړتیا ده، ډېر احتمال شته ده چې هیڅکله به دغه کار ترسره نه کړئ. خو بریالي اشخاص د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره ساعتونه کار کوي چې تر څو خپل هدف ته ځانونه ورسوي. دوی یوازې بریالیتوب په نظر کې نه، بلکې د خپل ژوند اصلي تګلاره په نظر کې نیسي. په یاد ولرئ د بریالیتوب په لاره کې هر څه آن تېروتنې هم باید وزغمئ. بریالي خلک د ژوند په لاره کې نه یوازې چې د ناکامۍ څخه ویره نه لري، بلکې د هغه په لوري حرکت کوي. په داسې حال کې چې نابریالي خلک په دغه برخه کې ډیر لګیدونکي مصرف څخه ډیره ویره لري. بریالي خلک د تیروتنو په واسطه باندې کولی شي چې ځان د تیروتنو څخه وساتي، څو پوه شي چې کوم کار زموږ لپاره سم او کوم کار زموږ د تجربې وړ دی. هغه خلک چې په ژوند کې تیروتنې نشي زغملی، هغوی هیڅکله د بریالیتوب ته ژمن نه پاتې کیږي. همدا لامل دی چې دوی د کار کولو وړتیا هم نه لري. بریالي خلک صبر کوونکي دي او هیله لري چې یوه ورځ به د بریا لور ته ورسیږي. بریالي خلک یوه ورځ بریا ته د رسیدو لپاره نه، بلکې کلونه وخت په دې برخه کې لګوي چې تر څو خپلو موخو ته ورسیږي. د حیرانتیا خبره نه ده، ډیری هغه ماشومان چې په شتمنو کورنیو کې رالوی شوي دي، که څه هم هغوی خوره نړیواله شتمني هم لري، خو تر ډیره دغه خلک په نشو او ناوړو کړنو باندې اخته دي چې د دې له وجې ژوند له لاسه ورکوي، ځکه دا هر څه ورته د پلار څخه میراثي ورپاتې دي. خو بریالي خلک په ځان باور سره هر څه په خپله لاسته راوړي، نه په میراثي ډول. بریالي خلک په لوړو ژورو ته چې رسیږي خپل مسیر ته بدلون ورکوي. بریالي خلک پیاوړتیا ټکي پیژني او نیمګړتیا اصلاح کوي. ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.